الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. سورة النساء مدنی سورت دی په ترتیب مصحفی کی سلورم نمبر سورت دی او په ترتیب نزول کی 92 نمبر سورت دی. آیاتونه پکې یوصل او شپږ او یادي او رکوګان پکې سلور دی. نساء ورته د دې وجې نه وای چې د نساء لفظ پکې راغلی دی، تسمیه الکل باسم الجزء. دغه یو لفظ پکې راغلی دی، دغه یو لفظ د وجې نه د دې ټول سورت نوم چې دی دا سورت النساء دا ایښودلی شوی دی. مدني چونکې د نبی علیه الصلاة والسلام ژوند دا په دوو دورونو باندې مشتمل و چې 14 کاله نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مکه کې ژوند تیر کړو او 42 کاله په مدینه کې. نو د دې هجرت نه چې کم مخکې ژوند دی هغه ته ویل کېږي مکی. په دغه کې کم سورتونه نازل شوي اوس برابر خبره ده، کو په مکه کې وي، کو مدینه کې وي، حضر کې وي، سفر کې وي، خو چې د هجرت نه مخکې نازل شوی هغه ته ویل کېږي مکی. او چې د هجرت نه وروسته نازل شوی نو هغه ته ویل کېږي مدني. اگر کو دا په مدینه کې نازل شوی یا په مکه کې نازل شوی یا په حضر کې نازل شوی یا په سفر کې نازل شوی، په هر ځای کې نازل شوی، خو چې د هجرت نه وروسته کم سورتونه نازل شوی هغه ته ویل کېږي مدني. د مدني سورتونو تعداد دا 28 دی، 28. او د مکی سورتونو تعداد دی 86 شپږ. کلمات پکې 3940 دي او حروف پکې 14010 دي. دا چې هغه د سورت ممتحنه نه وروسته نازل شوی دی او ربط د ما قبل سره دا دی چې مخکې سورت کې الله جل شانه او فرمایل واتقوا الله، د الله نه ویریږئ لعلکم تفلحون، دې دپاره چې تاسو کامیاب شئ. د دې سورت په ابتدا کې د تقوا ذکر دی چې یا ایها الناس اتقوا ربکم، اے خلکو تاسو د خپل رب نه دا ویریږئ. نو مخکې صورت په آخر کې د تقوا ذکر او د دې صورت په اول کې د تقوا ذکر، دا د مخکینی صورت سره ربط شو، تعلق شو. یا ایها الناس اتقوا، اے خلکو تاسو ویریږئ ربکم د خپل رب نه، الذي اغرب خلقکم چې دو پیدا کړی وي تاسو، من نفس واحده د یو نفس نه، صاحب د جلالین و چې هغه آدم علیه السلام، او وخلق منها او پیدا کړی د دغه نفس نه زوجها داغي بیبي چې حوا بیبي وا، وبث منهما او خور کړی د دې دوانو نه یعنی د آدم علیه السلام او د بیبي حوا نه رجالن کثیرا سړي ډیر ونساء ای ونساء کثیرا زنانه ډیر. آدم علیه السلام الله جل شانه دا د خاورې نه پیدا کړ، د ټول زمکه نه یو موټه خاور دار ټوله کړل
او بس به هغه چې دی خټه ته جوړ شو دا غي نبی آدم علیه السلام جوړ شو نو خاوره د ازمکه ځنې توري ځنې سري ځنې کې چې دا خال مډيره زیته وي مټوي ځنې داسې کال جن غونټي کې وي د قشان انسانان وي بعض اخلاق نرم بعض به سخت بعض وجود یو شانتي ده بعض وجود بل شانتي بعض تور بعض سپین نو دا الله دا پیدا کړل نو واتقوا الله تاسو ویریږئ د الله نه الذي اغ الله تسالون به چې تاسو د یو بل نه سوال کوئ په الله سره اې د الله په واسطه باندې دا زما دا کار وکا یا دا شی زما لراکا د الله نوم یو بل ته دا پیش کوئ اول ارحام او تاسو سوال کوئ په رشتہ داري سره یعنی د رشتہ داري واسطه یو بل ته پیش کوئ چې ګوره د رشتہ داري واسطه وکا زما سره د خېګړه وکا او زما د حاجت دا پوره کا یو بل ته د رشتہ داري هغه واسطه دا ورکوي نو دا والارحام دا واتقوا الله ویږي د الله نه الذي تساءلون به چې تاسو د یو بل نه سوال کوئ د الله په نوم سره والارحام دا په دې به سره چې دا عطف شي او دا شان د رشتہ داري په واسطه سره دا امام مجاهد رحم الله دا ذکر کړی دي ایا والارحام واتقوا الارحام اے ان تقطعوها ابن کثیر او قرطبی ذکر کړی دي چې تاسو د رشتہ داري د کټوالي نه چې دا ویریږي رشتہ داري دا مکټ کوي بلکې د یو بل سره رشتہ داري دا جوړ ساتي او د رشتہ داري خیال ستې دا ساتي ځکه حدیث شریف کې راځي وای دا رشتہ داري وای دا کوي یا الله چې زه جوړ وساتلم او زه یو ذکرم ته دا سړی د خپل رحمت سره یو ذکر او څوک چې ما کټ کوي الله ته دا سړی د خپل رحمت نه دا کټ کوي او چې څوک رشتہ داري پالي حدیث شریف کې راځي وای الله به د په عمر کې چې دا برکت پیدا کی عمر به الله سیوا کی و محدثین دغه مختلف قسم وجوهات ذکر کوي خو عمر سیوا کول دا چې دې ته ویل کېږي تقدیر معلق مطلب دا د الله تعالی کو دې سړي د رشتہ داري او فعل مثلا عمر به شپې ته کالي او کو رشتہ داري و نه فعل نه دې عمر د 50 کالي نو دا معلق دغه سره کو رشتہ داري او فعل نو عمر به شپې ته کالي او کو نه فعل نه دې عمر 50 کالي اړیا دا چې عمر کم عمر الله د دې لپاره مقرر کړی دی خو الله به دا سکار واخلي چې هغه په دغه عمره ټیم کې څوک نشي کولای لکه شپې ته کار وي الله وته د دین ډیر زیات خدمت کې دا واغستل کی حالانکه دغه کار به څوک په سلو کار کې هم نشي کولای برکت به الله کې پیدا کی ان الله بشک الله تعالی چې دی کان علیکم دې پتا سو باندې رقیبا نگران یا ایها الناس ای خلقو اتقوا ربکم د خپل رب نه ویریږئ یعنی د خپل رب د سزا نه ویریږئ الذي اغرب خلقکم چې د پیدا کړی وي تاسو من نفس واحده د یو نفسنا وخلق منها او پیدا کړی د دغه نفسنا زوجها داغي بیبي وبث منهما او خوار کړی د دې دوانو نه رجالا کثیرا سړي ډیر ونساء کثیرا او زنان ډیری واتقوا الله او تاسو ویریږئ د الله نه الذي اغا الله تساءلون چې تاسو د یو بل نه سوال کوئ به د هغې په نوم سره والارحام او دغه شانتي تاسو د یو بل نه سوال کوئ په رشتہ دارۍ په واسطې سره ایا والارحام واتقوا الارحام دا باندې لفظ الله باندې عطف شي او ویریږئ د رشتہ دارۍ د کټوالي نه کټ کولو نه رشتہ داري مکټ کوئ ان الله بشک الله تعالی چې کان علیکم دې پتا سو باندې رقیبا نگران یا
ایها الناس اے خلقو اتقوا ربکم تاسو وینئ د خپل ربنا الذي اغرب خلقکم چې د پیدا کړی وي تاسو من نفس واحده د یو نفسنا وخلقو پیدا کړی دي منها دغه نفسنا زوجها د اغي بیبي وبث منهما او خور کړی د دې دوانو نه رجالا کثیرا سړي ډیر ونساء او خزي ډیری واتقوا الله الذي او تاسو ویریږئ د هغه الله نه تساءلون به چې تاسو د یو بل نه سوال کوئ د هغه په نوم سره والارحام او تاسو د یو بل نه سوال کوئ د رشتہ داري په واسطه سره یا والارحام تاسو ویریږئ د رشتہ داري د کټ کولو نه ان الله بشکل تناچره كان عليكم دې پتا سو باندې رقيبا نگران واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الله سمع سماوي پرمانه فور د عمل کول توفیق راک الله دنیا او آخرت دوانه خوشالي نه راک غمونو مصیبتونو تکلیفونو موږ محفوظ کی الله د فلسطین مسلمانانو مدد او نصرت وکي الله ته حفاظت وکي الله په خپل حفاظت کې چې هغه واخلي او الله څنګه چې په بدر کې مسلمانانو حفاظت کړو 313 الله 1000 ته شکست ورکړو اے الله د فلسطین د مسلمانانو مدد وکي د اسرائیل او امریکا ته شکست ورکړي الله په خپل تور باندې چې هغه وهله کی الله په خپل منځ کې د کفار چې هغه وروري الله مسلمانانو ته چې هغه تخلاص کی وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علیه وسلم